احمد مسعود ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد پیغامونه. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له احمد مسعود څخه غوښتنه کړې چې نور د افغانستان کې جګړه نه کوي او هغه ته عفو شوي او را دې شي افغانستان کوم غوا غواړي را دې شي چې زه یې ورکړم. احمد مسعود د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد غوښتنو ته ځواب ویله. احمد مسعود وای کاشکې ټول داسې فکر درلودلی لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یې لري. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وای زموږ دفاع وزیر په خبره سر خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې 3 ناشنا مسیجونه واټساپ ته راغلي وه. د جوړ تازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه ملا یعقوب د ملا محمد عمر اخندزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب مولا جان بیچاره مې واټساپ ته پیغامونه پرېښودي ول چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان نه ړنګوئ، د الله روی وکړئ چې اوس سولیز افغانستان مه ړنګوئ، تاسو ته عفه شوي او راشئ افغانستان کوم واک غواړئ، د کومې قل اردو قمندانۍ غواړئ، راشئ چې در یې کړم. احمد مسعود وای ما لا هیڅ ځواب نه دی ورکړی. د یعقوب دغه مسیج په اورېدلو مې یو څه فکر بدل شو. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.